که د مهاجرینو حوالې سره خبرې وکړای شي نو چې کله په افغانستان پاکستان ته د ټي ټي پي خلاف کارویانو کولو باور ورکړو نو ورسره دا درخواست هم وکړو چې پاکستان دې مهاجرین یو دم افغانستان ته نه رالیږي، ځکه چې دې سره په افغانیانو یا په افغانستان حکومت باندې پرشر سیوا کیږي او دغه مهاجرین یا د کډوال هم د مشکلات سره مخ کیږي. په دې باندې هم پاکستان په جواب کې افغانستان ته باور ورکړو چې داسې منصوبه به تیاروي، داسې حکمت عملي به تیاروي چې د هغې سره به نه دغه مهاجرین نور مشکلات سره مخ کیږي او نه به افغان حکومت باندې دباو اچولی کیږي. نو داسې ویلی کیږي، داسې اطلاعات دي چې پاکستان خو باضابطه لا اعلان نه دی کړی، خو کوم 31 مارچ چې آخري ډیډلاین یې ورکړی و، کیدای شي په دغه کې توسیع وکړی شي، دا ټایم نور هم سیوا کړی شي او په دغه پالیسۍ کې کوم د انخلا پالیسي چې ده په دې کې پاکستان نرمي وښیي او یو دم دا د افغانیانو واپس تګ یا لیږل چې کوم هغې کې نرمۍ ښودو سره دې افغانیانو ته مشکلات چې کوم پیدا کېدونکي وو هغه کې به اوس نرمي راشي او داسې ښکاري چې یو دم به د افغانیانو اوس نه لیږلی کېږي، دا به مرحله وال لیږلی شي.